السلام علیکم. تر اوسه پورې موږ په دې ویب سایټ کې کوم چې موږ سٹارټ کړو د گیمز دا څونه دغه چې آپشنز هغه به کې موږ ایډ کړو چې ایډ گیم، ایډیټ گیم او ډیلیټ گیم او دلته کې گیم لیسټینګ دا موږ کړی دي اپریشنز په دې. اوس راځو د پلیئرز طرف ته او چې کله پلیئرز طرف ته راځو چې کله موږ پلیئر ایډ کوو نو که موږ ایډ پلیئر ووهو نو دلته کې د پلیئر ان آی سی غواړي، د پلیئر نیم به غواړي، د پلیئر ایډرس غواړي او د پلیئر کانټیکټ نمبر دا انفارمیشن به غواړي او دا به موږ لیږو ډیټابیس ته که دا موږ کولاو کړو دلته کې لوکل هوسټ سلیش پی ایچ پی مای ایډمین ډیټابیس وګورو زموږ کوم ټیبل سټرکچر چې دی نو هلته کې به هم دا انفارمیشن پکاري کومه ډیټا چې د دې ډیټا لیږل به پکاري. سپورټس ایونټس ډیټابیس دی او دلته کې پلیئر ټیبل دی. په پلیئر ټیبل کې که سټرکچر ته راشو نو دا انفارمیشن 1 2 3 4 دا څلور کالم چې دا به لیږل غواړي. ټیک ده، نو دې دپاره به داسې کار وکړو چې کوډینګ به سټارټ کړو، پلیئر پیج ته به راشو او په پلیئر پیج کې چې کوم دغه دی ایډ پلیئر موډال په دې ځای کې به خپل کوم کوډینګ چې دی به سټارټ کړو. د ټول نه اول به فارم ته راشو. فارم چې په کوم ځای کې دی هغه دا دی، فارم له به ایکشن ورکړو او میتھډ نو دلته کې به د دې دپاره زه میتھډ سپیسیفای کړم. میتھډ چې دی هغه به زه واخلم پوسټ، ټیک، او ایکشن دپاره به زه په انکلوډ کې په هینډلر کې زه به دا ایډ گیم کوم فایل چې دی دا به زه ډوپلیکیټ کړم او دا له به زه نوم ورکړم چې ایډ پلیئر. دا فایل چې ما ډوپلیکیټ کړو نو اوس په دغه زه یوز کومه ایډ پلیئر او پلیئر دا دوه فایل زما په کار دي. سایډ بار به کلوز کړم لامرې او فایل چې کوم دی ایکشن چې کېږي هغې فایل ته به ځي. هغه فایل دی په انکلوډس کې په هینډلرز کې ایډ پلیئر. میتھډ پوسټ دی، د ویریبل نیمز به راواخلم، دې له به دا نوم زه پلیئر آی ډي ورکړم، ټیک ده. دې له به زه بل نیم ورکړم، پلیئر نیم له به هم زه دا نیم ورکړم پلیئر نیم او دلته کې بل چې دی بل ټایپ چې دی پلیئر کانټیکټ دی، پلیئر کانټیکټ نمبر او بل ټایپ دا څو شو 1 2 3 بل څه پکې شته که نه ایډ پلیئر 1 2 3 4 پلیئر ایډرس. نو پلیئر ایډرس پکې پلیئر آی ډي، پلیئر نیم، پلیئر ایډرس دا دی، انپوټ ټایپ دا د آی ډي ایډرس دی، ټیک ده. او دا به زه ډوپلیکیټ کړم، دلته به زه نوم ورکړم هم ایډرس، صحیح ده. نو دا فیلډ شو، دا انپوټ ټایپ چې دی دا سبمیټ دی او د دې نیم به زه ولیکم دلته کې چې ایډ پلیئر، ټیک ده. اوس په دې باندې کار کوو چې کله په دې بټن باندې څوک کلیک کړي دی به دې پیج ته راځي. دلته کې ډیټابیس کنیکشن دی او کنفیګریشن فایل دی. دې کنفیګریشن فایل کې کوم فنکشن چې دی هغه به ایگزیکیوټ شي. اف از سیټ ایډ پلیئر، ټیک ده. نو اوس په دې دلته کې ګوري که په دې کې څه امپټي و نو دی به هغه ایرر ډسپلی کوي. نو زه به دې دپاره داسې کار وکړم چې دا نور اف ایلس کنډیشن به زه نه یوز کوم، خو څنګه چې مونږ په دې لاست ویډیو کې یو کنډیشن صرف چک کړو نو زه به دلته کې هم یو کنډیشن چک کړم، ټیک ده. زه به دا اف کنډیشن پرېږدم او دا نور ایلس کنډیشن چې دا به زه ختم کړم. اف امټي دا آر امټي او آر ای ام پی امټي او په دې کې به شي چې ډالر انډرسکور پوسټ او پوسټ کې چې کم ویلیو دا هغه به دلته پاس کولی. اف امټي گیم نیم نه دی، دلته کې دا ویریبل نیمز چې کوم دي دا به دې زه راواخلم. ویریبل نیمز به ما سره دلته کې په کلپ بورډ کې پراته نو کلپ بورډ کې نشته، ما نه دی کاپي کړی. نو دې ځای کې نه به یو ویریبل نیم چې دی هغه به کاپي کړو. پلیئر آی ډي، اف امټي پلیئر آی ډي آر امټي دا چې دی دا به زه ډوپلیکیټ کړم څونه چې پکار نو 1
دوه شو، درې، څلور فیلډز دا به څلور واړه چک کې دی. پلیر آی ډي وشو، بیا دی پلیر نیم، که په دې کې یو هم امټي نو دی به مالا هغه ایرر میسیج راکوي. ایډریس او بل چې دی پلیر کانټیکټ که په دې کې څه هم دغه نو ایډ گیم ایډ پلیر ایرر ویریبل کې به دا ویلیو سټور کوي. دلته کې به ورله میسیج ورته ولیکو چې پلیز فیل all the required fields. دی به ټول انفارمیشن ورکوي، حاله به دغه کېږي. او دلته کې به زه ګیمز نه دا به شي پلیئرس پیج ته به ځي، که په دې کې د یو امټي فیلډ ورکړی صحیح ده. او د هغې نه پس چې دی بیا به دلته کې SQL کویري موږ به جوړه کړو خپله. انسرټ انټو ګیمز نه دی، دی به پلیئرس ټیبل ته انسرشن کوي. انسرټ انټو پلیئر، او په پلیئر کې چې کم نیمز دي هغه به دلته کې راواړم. PNIC دی، پی نیم دی، PNIC، پی نیم، پی ایډریس او بل چې دی پی کانټیکټ. دا انفارمیشن د دنه غواړي. ټیک ده. او دلته کې چې کم دغه دی به زه پاس کوم. یو PNIC ده، ټیک ده، پی نیم دی او PADDRESS دی او بل پی کانټیکټ دی. صحیح شو. دا انفارمیشن دې ته راغلی، دا زموږ SQL کویري شو او دا به پریپیر شي. د دې نه پس به دا ایگزیکیوټ شي. نو دې ایگزیکیوشن چې کېږي نو دا به PNIC شي، دا چې دی دا به پی نیم شي، دا به پی دې نه به زه دا کم فیلډ چې دی دا به ته زه لرې کړم. پوسټ او پوسټ چې دی دلته کې به کم ویلیو چې د پلیر آی ډي نو دا به شي پلیر آی ډي، ټیک ده، پلیر نیم، پلیر ایډریس او پلیر کانټیکټ. دا فیلډز ترې راواغستی شو. دا کویري به رن شي او چې کله دا کویري رن شو سکسسفولي نو ایډ پلیر سکسس په دې کې به دغه چې پلیر ایډیډ سکسسفولي. ټیک ده. چې کله دا کویري رن شو نه پس په دې ماته بیا دغه ښایي او دی به لاړ شي پلیرس پیج ته. خو زه دې کې به یو کار وکړم لامل چې دا کویري کله سکسس کېږي نو هله به بیا دا کار کوي. ټیک ده. اوس دا چې کوو دا چې مونږ کم کوډ ولیکو د دې لپاره به کم هغه ایرر چې شو کوي د ایرر شو کولو لپاره به زه کار وکړم چې مونږ په ګیمز پیج کې الریډي ایډ کړی. ټیک ده. نو دې ځای نه کم هغه ایرر هغه الرټس چې دی هغه به زه راواخلم، ایډ گیم ایرر میسیج او ایډ گیم سکسس میسیج. ټیک ده. دا دوه به زه راواخلم او دا به زه کې په دې پلیر په دې ټیبل کې هم دلته پیسټ کړم، په ټاپ کې په دې پیج کې به دلته پیسټ کړم. نو کم ایررز چې دی هغه به دلته کې هم ماته ډسپلی کېږي. سیم دغه مې راواغسته کوډ او اوس په دې کې زه دغه ریپلیس کړم، دا دی ایډ پلیر ایرر. ټیک شو. نو چې کله دا دغه شي دا به لیکي ایډ پلیر ایرر او ایډ پلیر ایرر به انسیټ شي. ټیک شو. او دلته کې شی ایډ دا به زه پلیر کړم او دلته کې به هم دا پلیر کړم چې دا کمنټ برابر ښکاري. دلته کې به زه دا هم لرې کړم او ایډ گیم سکسس، ایډ پلیر سکسس. ټیک ده. او دا گیم چې دی دا به ریپلیس کړم، دا به هم ریپلیس کړم. نو اوس به ماته هغه میسیجز شو کوي دی. اوس په دې باندې یو ټرای کوو چې زموږ چې دا کوم کار وکړو چې د دې ریزلټ څه دی. پیج به ریفرش کوو، اولسې ایډ پلیر به وو، پلیر به NIC ایډ کو. ټیک ده. پلیر نیم به ایډ کو، پلیر ایډریس به پلیر نیم به ایډ کو چې علي، ایډریس به ایډ کو چې سوات او نمبر به ایډ کو 0123 او کنفرم وو. نو د دې پیج ته راغی دا کویري چې دا سکسسفول ایگزیکیوټ شي. د کوم دلته کې براوزر کې چک کو نو دلته کې به ویلیوز راغلي، ویلیو چې دا راغلي ده که دا زه دوباره ایگزیکیوټ کړم نو مالا بلته کې ایرر راکوي. ایرر دا دی چې
دا فارن کی چې دا الریډي موجود ده ټیک ده نو اوس چې کله موږ یو دغه ایرر راکوي اوس پر دې سره سی چل کو چې کله مطلب موږ ته پته ولګي چې دا کویری سکسسفل نشو ایگزیکیوټ نو دا غي سره موږ بیا دې کار کوو چې کم ایرر میسیجز چې دی هغه بیا موږ ته شو کوو چې دلته کې پرایمری کی په کار الریډي یوز شي او هغه پرایمری کی چې دلته کې دوباره یوز کړه کوم دلته کې ټیبل سټرکچر وګورو نو ټیبل سټرکچر دا دی چې په دې کې دا پرایمری کی نو مطلب دا چې دا به یونیک دا د یو یوزر یې نو دویم د یوزر به سیم ان آی سی نشي کېدی او ماغه سیم کې یو پیر ایگزیکیوټ کړه هغه یو یوزر خو ایډ شو خو په سیم ان آی سی باندې دویم یوزر نشي ایډ کېدی نو دا کم لاجیک چې دا په نیکسټ ویډیو کې بیا کو چې دینه به دا کنسټرنټ چې کوم دی دا به موږ څنګه لګو په دې باندې چې ایرر میسج موږ ته صحیح ډسپلی کړي